سر د بازار بوډۍ دې ولې ګډه نشي د مصر سوداګرو یوسف ګټلو شوه کله چې د پښتو موسیقۍ تاریخ لیکل کیږي ځینې نومونه یوازې د سندرو په نوم نه بلکې د یو دورې په نوم یادېږي داسې اوازونه چې د وخت له دوړو نه پټېږي بلکې د نسلونو په زړونو کې ژوند کوي خو تصور وکړئ هغه اواز چې یو وخت به د ریډیو له څپو او د ټلویزیون له پردو د میلیونونو خلکو زړونه تسخیرول نن د ناروغۍ په بستر پروت وي دا د یوې داسې میرمنې کیسه ده چې پښتو موسیقي په میراث کې ترلاسه کړې وه ښکلا او هنر دواړه ورسره مل او د خپل جادوګر اواز په برکت د پښتو موسیقۍ ته نوې ساه ورکړه دا د پښتو موسیقۍ د تلپاتې ستوري میرمن شکیله ناز کیسه ده شکیله ناز د 1922 کال په شاوخوا کې د مردان د پارهوتي سیمې په یوه هنرمنده کورنۍ کې وزیږېده د هغې د کورنۍ اصل تعلق د صوابۍ د ګندپ له سیمې سره و خو وروسته په پارهوتي مردان کې سکونت اختیار کړ شکیله ناز په داسې کورنۍ کې سترګې وغړولې چې د موسیقۍ سازونه او نغمې پکې د ژوند یوه برخه وه د هغې پلار فقیر حسین د هارمونیم یو تکړه استاد و چې خپلې لور ته د موسیقۍ لومړنۍ زده کړې په وړوکوالي کې ورکړې د هغې تره رهدت حسین د ریډیو پاکستان او پاکستان ټلویزیون یو نامتو کمپوزر او همدا هنري چاپیریال د شکیله ناز د راتلونکي هنر بنسټ وګرځېد شکیله ناز لا یوازې 11 کلنه وه چې قسمت د هغې دروازه وټکوله یوه ورځ هغه د خپل تره رهدت حسین سره د پاکستان ټلویزیون پېښور مرکز ته یوازې د چکر لپاره تللی وه خو هلته داسې یو حالت رامنځته شو چې د موسیقۍ تاریخ بدل کو په هغه ورځ د موسیقۍ په یو ژوندۍ خپرونه کې ټاکل شوی سندرغاړی ماجبین قزلباش د ځینو مصروفیتونو له امله ګډون ونه کړی شو هغه وخت د ټلویزیون موسیقۍ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل او د وخت کمښت د دې غوښتنه کوله چې زر یو بدیل پیدا شي رهدت حسین استاد پریکړه وکړه چې خپله ورېره شکیله ناز سټیج ته راولي شکیله ناز چې عمر یې یوازې 11 کاله د لومړي ځل لپاره د کیمرې مخې ته ودرېده او خپله لومړنۍ سندره یې وویله ګل بشرې دغه ګل دې واخلوئ نور مشکوه همدا یوه سندره وه چې یوه عادي نجلۍ د پښتو موسیقۍ په ځلانده ستوري بدله کړه د هغې د اواز خوږوالي د سندرې احساس او د ماشومانه معصومیت جادو داسې اغیز وکړو چې مینوالو یې سمدستي په زړونو کې ځای ورکړ له همدې ورځې د شکیله ناز هنري سفر پیل شو وروسته هغې د پاکستان ټلویزیون پېښور له مرکز سره لسګونه سندرې ثبت کړې او د خپل وخت له سترو موسیقارانو او سندرغاړو سره ګډ کار وکړ د ریډیو پاکستان پېښور لپاره یې هم ګڼې سندرې ثابت کړې او په ډېر لږ وخت کې د پښتو موسیقۍ په نړۍ کې ځانګړی مقام ترلاسه کړ خو د هنر ترڅنګ یې زده کړې هم لا پرې نه ښودې شکیله ناز تر 14 ټولګي پورې تعلیم وکړ او د تعلیم ترڅنګ یې د موسیقۍ زده کړې هم روانې وساتلې شکیله ناز یوازې یوه سندرغاړې نه وه بلکې د معیاري موسیقۍ یوه استازې وه هغې کلاسیکي غزلې او فولکلوري سندرې په داسې ځانګړي انداز وویلې چې تر نن ورځې د پښتو موسیقۍ نه بېلېدونکې برخه ګڼل کیږي د هغې د سندرو د لوړ معیار تر شا د هغې د پلار لارښوونه او د شعر غوره انتخاب ستر لامل همدا وجه وه چې د شکیله ناز هره سندره به د خلکو تر زړونو رسېده
شکیله ناز ته موسیقي په میراث کې پاتې وه. د هغې د کورنۍ نورو نومیالۍ ښځینه هنرمندانې صبر النساء، مهر النساء او چشتي چمنجان هم د پښتو موسیقۍ هغه نومونه دي چې تل به په درناوي یادېږي. کله چې د شکیله ناز آواز د خپل شهرت تر ټولو لوړې څوکۍ ته ورسېد، هغې ناڅاپه له موسیقۍ فاصله واخیسته او له هېواده بهر لاړه. کلونه تیر شول، یوه اوږده موده، یوه اوږده چوپتیا چې 28 کاله دوام وکړ. مینوالې د هغې د آواز په تمه پاتې شول. خو بیا یو ځل شکیله ناز د نوي ژوند په نوم بیرته راستانه شو. گل بشری دغه گل دی واخلوي نور مشکوا گل، هم دغه گل دی پستی نور مشکوا گل. د نامتو ژورنالیست میا فاروق براق په هڅو هغې یو ځل بیا د سوچه او معیاري پښتو موسیقۍ د بیا راژوندي کولو هوډ وکړ. هغې نوې سندرې ثبت کړې، د کره شاعرۍ انتخاب یې وکړ او د موسیقۍ هغه رنګ یې بیرته ژوندی کړ چې خلک یې له کلونو راهیسې په تمه وو. په داسې وخت کې چې د پښتو موسیقۍ د معیار په اړه ګڼې نیوکې کېږي، شکیله ناز ثابته کړه چې لا هم سوچه با کیفیته او باوقاره موسیقي د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. د نوي ژوند سندرو یو ځل بیا هغې ته هغه مقام ورکړ چې نن سبا ډیری هنرمندان د کلونو په هڅو هم ورته نه رسیږي. شکیله ناز یوازې د پاکستان تر پولو محدود پاتې نه شوه. هغې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل، په دوبۍ کې کنسرټونه ترسره کړل او په افغانستان کې هم د خپل هنر ښکلې مظاهرې وړاندې کړې. د هغې هنر ته د درناوي په توګه ګڼ ملي او نړیوال ایوارډونه ورکړل شو. خو د دغه ټولو ویاړنو ترمنځ تر ټولو ستر اعزاز هغې ته په 2022 کال کې ورکړل شو، کله چې د پاکستان د پرایډ اف پرفارمنس ویاړ یې ترلاسه کړ. خو نن دا ځلانده ستوري د ژوند له یوې سختې ازموینې سره مخ ده. په وروستیو ورځو کې شکیله ناز د ملا د ناروغۍ له امله روغتون ته ولېږدول شوه او عملیات یې ترسره شول. د مستندو معلوماتو له مخې د هغې روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی، خو لا هم د علاج پړاو تیروي. دا یوازې د شکیله ناز کیسه نه ده، دا د هغو هنرمندانو کیسه ده چې خپل ټول عمر د خپلې ژبې، کلتور او موسیقۍ لپاره وقف کړی وي، خو د ژوند په سختو شیبو کې د مرستې محتاج پاتې شي. نن د پښتو موسیقۍ مینوالو، د ټولنې مخورو او اړوندو حکومتي ادارو ته پکار دي چې د داسې هنرمندانو ملاتړ وکړي، ځکه چې هنر یوازې تفریح نه ده بلکې د یو ملت هویت دی او شکیله ناز د همدې هویت یوه نه هیریدونکې نښه ده. تر هغې چې پښتو موسیقي ژوندی وي، د شکیله ناز نوم به هم د درناوي، مینې او ویاړ سره یادېږي. الله دې هغې ته بشپړه روغتیا او اوږد عمر ورکړي.